من ډیر غافل خلک یو پته چې په کم مخ باندې الله ته مخامخ کیږو اسی چې دی کله نه کله داسې معمولي غونته کې دینداري ځان به سم دینداره کړو نور زموږ د دیندارۍ حقیقت هغه الله ته اول معلوم دی او بیا موږ ته معلوم دی چې حکومت راته معمولي غونته کې کیمره په لاره کې ولګوي او 100 روپاټۍ جرماني نو په دې بازو باندې سم رپرپی راشي دې بازو لا ګاډی سټارټ کړی نه او پټې راکړپ راوځي لږ لږ صبر وکړه چې لارې ته وځو نه نو اوس کیمرې لګېدي نو کیمره خو په سوزي کې لګېدلي که دلته خو نشته کیمره د 100 روپو د نقصان د یېرې د لاسه دی دا پټه د کور که چېرته دننه ګنجایش کېده کور کې هم تړله چې راول نه یې تړلی او ګاډي له راوتې 100 روپۍ ورته ګرانې دي او رب العالمین ورته وایي ګوره زما د طرف نه 2 چوکیداران شتي هر ټیم دی بیا هم د الله نه نه هېرېږي او یو بل ته نصیحت هم وکړي ته په لاره خو روان خو د کیمرو خیال کوه او پلاني ځای کې کیمره او ځه کیمرې په ما باندې پړق وکړو په موږ ټول یې کړی او په ما باندې خو څو ځایونو کې کړی ویې کو کړی ځه میسج راغی موبایل کې په تا به جرمانه را زه لاړم جرمانه مې ټکه کړه بس اخوا څه شتي هېڅ هم نشته لږه دنیا وګډه وډه شوه الله به دې په ځای نور راکړي دغه زما په نصیب کې نه وه بس خبره ختمه شوه زه دلته دا نه یم چې ته د دغه څه خیال مه ساته چې کوم قوانین یې ښودي دي خیال خو ساتې بس کې دا زموږ دپاره یې ښودی شوي خو هسې هم زموږ دا یره چې دلته موږ ته نقصان رسي دنیوي د یو کیمرې د لاسه او یو 2 ملایک مقرر دي د الله د طرف نه او ښه موږ ته پته ده او ځکه د سلفو کې بعضو نه دا خبره نقل دی که تا ته دا وویلی شي چې د باچا د طرف نه جاسوسان مقرر شوي دي او ستا دا خبرې هغه ته رسوي ته به د باچا څه بد ووایې چېرته او جاسوسان پرېږده که ما درته دا ووایي چې ستا په دې موبایل کې ریکارډینګ کېږي ګړې وړې ونه وایې چېرته والله که ته غږ هم وکړي او د حکومت بد هم ووایې چېرته دغې ته یېرېږي چې موبایل کې ریکارډینګ کېږي او ښه ته په خپله خوله دا وایې چې زما د دې هر څه ریکارډینګ کېږي او الله ته الله سره هغه شتي او قیامت پورې بیا ما ته ښایي او بیا هم د الله نه نه هېرېږي دې کې زموږ دپاره یره دی چې الله وایي چې را ژبه په کنټرول کې ساته ګوره دا هم نوټ کېږي او د دې نه واضحه الله وایي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد انسان چې کومه وینا هم د دې خولې نه راوباسي که نه نو الله وی په دغه ټیم کې یو ساتنه کوونکی د الله د طرف نه هغه دغه ټیم دا خبره نوټ کوي د ده دا ولیکي ته چې څه وې وایه خو دا یاد ساته چې کوم څه چې ستا د خولې نه راوځي که نه دا ټول نوټ کېږي که هغه د خیر خبره ده او که هغه د شر ده رب العالمین په سورة النور کې دا خبره ذکر کړې ده ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات کم خلق چې په